نن سبا تاسو کتلی چې هومیوپیتھک ډاکټران ډیر زیات په ټرینډینګ کې روان دي چې د کم هومیوپیتھک ډاکټر یا حکیم په دوايي باندې دا لیبل نه وي. کم هومیوپیتھک ډاکټر داوی کوي نو په اشتهاربازي کې څه مسله نشته. چې کم کس داوی کوي چې ما سره دې بیمارۍ علاج دی، د دې علاج هسپتال ته مزه MBBS ډاکټر له مزه یو طرف ته مزه او ډایرکټ مال راځه دې ډاکټر لبنه دی دروغجن دی. السلام علیکم. نن سبا تاسو کتلی چې هومیوپیتھک ډاکټران ډیر زیات په ټرینډینګ کې روان دي. ټرینډینګ کې داسې چې ډیر زیات مشهور دي، اشتهاربازي ډیر زیات شروع ده. که ټي وي چینل وګورئ، که FM اورئ، تاسو که ټیک ټاک ته لاړ شئ، که فیسبوک باندې وګورئ نو د هغې اشتهاربازي شروع وي، د کلینیک پروموشن کوي، مریضانو نه انټروین جاري وي چې دا مریضان ټیک شول. نو په دې وجه هغې باره کې دا مشهوره شوه چې یاره هومیوپیتھک ډاکټران ډیر زیات دروغجن دي، ځکه د دې مریضان ډیر وي. حالات داسې شو چې MBBS ډاکټر هسې ناست وي او هومیوپیتھک ډاکټر اتیا سلسل مریضان ګوري. نو وایي چې یاره هومیوپیتھک ډاکټران دروغ وایي، په دې وجه مریضان ډیر وي. یا دوی سټیراید ورکوي، کوم چې ډېر زیات کویک رزلټ ورکوي، خو وروسته بیا سایډ افیکټ ډېر زیات وي. نو په دې وجه مریضان ډېر وي، ځکه چې خلک ډېر زر رزلټ غواړي او زر رزلټ سټیراید چې هغه کار کوي. نو هومیوپیتھک ډاکټران وایي چې دروغ هم وایي او سټیراید هم ورکوي، مطلب ملاوټ والا دوايانې ورکوي او حقیقت باندې وینا نه کوي. په دې وجه مریضان ډېر وي. نو په دې کې څومره حقیقت دی زه تاسو خبره کلیر کوم. ګور MBBS ډاکټر جوړیږي ډېر محنت نه پس جوړیږي، ډېر زیات سټډي مطالعه کوي، هغې نه پس یو ډېر تکړه ډاکټر جوړیږي او کوالیفاید ډاکټر په کلینیک کې کینی پریکټس کوي. داسې هومیوپیتھک ډاکټر خپل یو ډیپلوما هغه وکړي، مطالعه وکړي، سټډي وکړي، نو کینی په کلینیک کې پریکټس کوي. خبره په کم دی کې، مسله په کم دی کې ده. ګوره مسله په هغه ځای کې ده چې کم هومیوپیتھک ډاکټر دعوی کوي، اګه په FM ناستي، که په سوشل میډیا پلیټفارم باندې ناستي، خو که هغه صرف خپل کلینیک پروموشن کوي نو دې کې څه بده خبره نشته. ګوره تاسو به کتلي چې ټیک ټاک باندې اوس په سوشل میډیا باندې سرجنز چې کوم وي سرجري کوي د هغې پروموشن کوي. دغسې MBBS ډاکټران FCPS چې کوم ډېر زیات کوالیفاید ډاکټران دي، پروفیسران دي، هغې لګیا دي خپل پروموشن کوي، د خپل چې کوم هغه اهلیت دی هغه وایي خلکو ته، یا د کلینیک پروموشن کوي، یا مریضانو انټروین هم اخلي. نو دې کې څه بده خبره نشته. مطلب دا شو چې دې کې څه بده خبره نشته، په هغې باندې څوک بد نه وایي. ځکه یو دا اوسني دور کې دا یو پکار ده چې ایډورټایزمنټ وشي، مشهورتیا وشي، خلکو ته پته ولګي چې په دې ځای کې د دې علاج کیږي. ټیک شوله. نو په اشتهاربازۍ کې څه مسله نشته. مسله په څه کې ده؟ مسله ده چې په اشتهاربازۍ کې ته حقیقت وینا نه کې، دروغ وینا کې، یا ډېر زیات مبالغه کې، مطلب اردو کې ته بڑھا چڑھا کوي، ډېر سیوا پښتو کې ته موږ څه وایو ډېر زیاتې ډوزې ویشتل. نو چې کوم خلک داسې وینا کوي چې هغه په حقیقت باندې مبني نه وي، هغې کې ډېر زیات دروغ وي او لږ رښتیا وي، نو دغه بیا کوالیفاید یا اهل هومیوپیتھک ډاکټر نه دی. چې کم کس دعوی کوي چې ما سره دې بیمارۍ علاج دی، د دې علاج هسپتال ته مزه MBBS ډاکټر له مزه یو طرف ته مزه او ډایرکټ مال راځه دې ډاکټر لبنه دی دا دروغجن دی. چې د کم هومیوپیتھک ډاکټر یا حکیم په دوايي باندې دا لیبل نه وي DRAP ډرګ ریګولیټري اتھارټي اف پاکستان، ځکه چې دا کم اداره ده د دې نه دوايانې تصدیق شده وي، نو هله په هغې باندې یو ډاکټر یا حکیم یا هومیوپیث پریکټس کوي. نو چې تصدیق شده وي نو بیا خو دې کې دا خبره ختمه شوه چې یار دې کې سټیراید دي. خو که نه تصدیق شده نه وي او هغه خپل څه داسې پیکینګ وغیره کوي چې هغې باندې څه لیبل وغیره نه وي، نو بیا دې کې د سټیراید اثرات پاسبل وي چې یاره دې کې ایډ شوي وي. نو دا دوه خبرې تاسو ذهن کې تاسو کېنوئ چې کم هومیوپیتھک ډاکټر یا حکیم دعوی کوي، ایون دا که MBBS ډاکټر هم دعوی کوي، دعوه یو ډاکټر هم نشي کولی. سرجن چې تاسو له سرجري کوي هم به تاسو نه 10 مڼه ګوتې لګوي چې یاره ګورې کېدای شي څه مسله وشي، کېدای شي سرجري ناکامه شي، نو په هغې به موږ بیا ذمه دار نه ګڼئ تاسو. نو دعوه هغه نه کوي که نه، هغه ته پته وي چې یاره دا مسایل پکې راتلی شي. دغسې په هر ځای کې داسې مسایل راتلی شي، په هره بیمارۍ کې هره دوايي ضروري ده چې کار وکړي. نو چې کم حکیم یا هومیوپیتھک ډاکټر او انګریزي ډاکټر ولې نه دی، که هغه دعوی کوي چې بالکل زما کلینیک ته راشي، چې بالکل زما کلینیک ته راشي، تاسو بالکل ټیک ټاک ځئ، دې ډاکټر له مه ځئ، دغه دروغجن دی. چې کوم ډاکټر دوايي تاسو له درکوي په هغې باندې د ډریپ چې کوم د لیبل دی، د نمبر دی، دا پې نه وي، دغه ډاکټر له مه ځئ، دغه هم دروغجن دی. یا چې کوم ډاکټر تاسو له دوايي درکړي، خاص کر هومیوپیتھک ډاکټران یا حکیمان، دغه چې انګریزي ډاکټر تاسو له سټیراید درکړي نه هغه ښکاره باندې پته لګي چې سټیراید دی، په هغې لیکلي وي، خو هغې به تاسو له یو خاص مقدار څه درکوي، یو خاص حالت کې به درله درکوي، او درته به وایي چې دا به دومره استعمالوي، بیا به نه استعمالوي، بیا به در باندې هغې په خپله پرېږدي. نو خو ټیک شوله. خو چې تاسو له یو حکیم یا هومیوپیتھک ډاکټر سټیراید درکړي او مسلسل استعمال کوي، نو سټیراید څه اثرات دي؟
ګوره چې کله تاسو سټیراید استعمالوئ یو خو به تاسو ډېر زیات کویک رزلټ درکوي ستاسو مسله به ډېر زر دباویږي ختمیږي به نه دباویږي به هغه ټایم کې تاسو ته پته ولګي چې یاره دا ختمه شو ختمه نه وي نو چې کومه دوی ډېر زیات زر رزلټ ورکړي نو تاسو شک کې شئ چې یاره دی کې سټیراید خامخا ایډ دي یا کومه دوی تاسو لس 15 سره استعمال کوي او هغه ستاسو کې بدن کې پړسوب راولي یا مسترغلي وپړسېږي یا مو مخ وپړسېږي یا بدن کې تاسو محسوسوئ چې د خپې مو پړسېدي یا لاسونه نو چې څنګه ستاسو په بدن کې پړسوب راشي دغه دوايي زر تر زره پرېږدئ دغه ډاکټر له بالکل مه ځئ ځکه چې دغه دوايي کې تاسو له سټیراید درکړي دي سټیراید علاج نه دی هغه یو خاص حالتو کې ډاکټر چې کوم پوهه ډاکټر وي هغه استعمالوي هم صرف انګریزي یا ایلوپیتھک ډاکټر استعمالوي شي هومیوپیتھک ډاکټر حکیم کله هم تاسو له سټیراید نشته درکولی هغه ته الاؤډ نه دی هغه چې کوم دغه ډیګري د پای کې دا لیکلي دي هغه چې کوم حالتنامه د جمع کوي هغه چې کوم رجسټریشن کوي چې دی به ایلوپیتھک دوايانو کې او سټیراید بغیر پریکټیس پر نه کوي نو آسان د دویم چې کوم ډاکټر ډیر زیاتې دعوی کوي چې بس خره چې بس مال رالی اوس به ته ټیک ځي یا هسپتال ته مزه انګریزي ډاکټر لمه ځه مال راځه او بس ته به ټیک ځي دغه ډاکټر لمه ځئ دا دروغجن دی یا کوم ډاکټر کوم حکیم تعالی دوايي درکړي او هغې سره ډېر زیات زر ښه شي یا بدن وپړسېږي سرغلي دې وپړسېږي دغه ډاکټر له هم نه دی یا یو بل علامت دی چې کله تاسو کوم ډاکټر هومیوپیتھک یا حکیم سټیراید درکړي نو تاسو به لوږه ډېره زیاته لګي خوراک په ډېر زیات کوئ یا مو دردونه وي یا صبر څه مسله وي هغه ډېر زر دباو شي یا ستاسو لوږه ډېره زیاته سیوا شي دغه سټیراید علامات دي دغه ډاکټر له مه ځئ دغه دروغجن ډاکټر له مه ځئ دغه انکوالیفاید ډاکټر له مه ځئ زما د ویډیو مقصد دا و چې کم عام خلک دي کم عام زما سبسکرایبر دی دا ویډیو ګوري چې دا کانسپټ کلیر شي دا غي دا سوچ کلیر شي چې یاره کم ډاکټر لته پکار دي کم نه آیا چې کم داوی کوي دا دروغ داوی چې کوي چې یاره ما سره بس د مرګ نه علاوه ټول بیمارو علاج دی نو داسې هیڅ کلم نه په هومیوپیتھک کې یا په حکمت کې کله هم د هر بیماری علاج نه وي کوشش کولی شي انسان ګوري څه حالتونه داسې چې پای کې بس صرف سرجري حل وي اپریشن بکې نو چې اوس یو ډاکټر ته پته چې د حل اپریشن دی سرجري دا هغه باوجود تا 2-3 میاشتې ځان سره راخکي او دوايانې درکوي نو هغه ستا دشمن شو هغه مسیحا نه شولو که نه نو هومیوپیتھک ډاکټر یا حکیم هغه پوهه ډاکټر دی هغه مخلص ډاکټر دی چې هغه پیشنټ وګوري او اندازه ورته ولګي چې یاره دا خو هومیوپیتھک دوايانو سره ټیک کېدو حال نه دی یا که ټیک کېږي نو ډېر زیات اوږد علاج دی هغې کې مریض خرابېدی شي اب خامخا هسپتال ته ریفر کوي یا به یو پوهه ډاکټر سرجن ته ریفر کوي دې کې شک نشته چې هومیوپیتھک دوايانو کې حکیمي دوايانو کې د ډېرو مسلو علاج ته دی خو ګورئ ډېر زیات چې کوم اکیوټ دي حادثاتي چې کوم یا سرجري غواړي یا ډېر زیات انفیکشن شدید نو په دغه حالتونو کې تاسو کوشش کوئ چې هسپتال ته ځئ او ښه نه ښه ډاکټر ته ځئ کوالیفاید ډاکټر ته ځئ امید ده ستاسو به کانسپټ کلیر شوی وي که بیا هم ستاسو سوال وي تاسو کمنټس کې ماته ووایئ زه به انشاءالله تاسو له هغې جواب درکړم ډېره مننه الله حافظ